سلام، د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امیني هرکلی وایم. ولسمشر غني به په دې اونۍ په پای کې پاکستان ته په رسمي سفر ولاړ شي. د ولسمشر ویاند وایي تر دې مخکې هم څو ځلې پاکستاني چارواکو له ولسمشر غني غوښتي و چې هغه هیواد ته سفر وکړي، خو په هغه وخت کې لازمه نه وه ګڼل شوې او اوس دا سفر د سولې مشورتي لویې جرګې د استازو د غوښتنې پر بنسټ ترسره کیږي. ښاغلی غني به په دې سفر کې له پاکستاني چارواکو سره د سیمه ییز اتصال، سوداګرۍ، ترانزیت، امنیت او سولې په اړه خبرې وکړي. له دې سره سم ولسمشر غني تېر مازدیګر له یو شمېر سیاسي او سیمه ییزو کارپوهانو، د پوهنتون له استادانو او خبریالانو سره پاکستان ته د خپل سفر د موخو په اړه خبرې کړي دي. دې سفر کې به په څلورو موضوعاتو باندې تمرکز کیږي. اول منطقوي اتصال دی، دوام تجارت او ترانزیت او سرمایه‌ګذاري په افغانستان کې، دریم د امنیت په برخه کې به بحث وشي او څلورم د سولې برخه کې، چون افغانستان حکومت خلک نړیوال اوس دې ته آماده دي تر څو 40 کلن بحران ته د پای ټکی کېږدي او باید ولیدل شي چې د منطقې نور هېوادونه خصوصا پاکستان په دې برخه کې آمادګي څومره لري او سره همکاري کولی شي. ولسمشر غني تېره ورځ د امریکا له بهرنیو چارو وزیر سره په ولسمشرۍ ماڼۍ کې وکتل. ښاغلي غني په دې کتنه کې ویل افغان حکومت او نړیوال همکارانو د افغانستان د 40 کلن سیاسي ناورین د حل په خاطر خپل نیت، اراده او چمتووالی ښودلی او اوس د دې وخت رارسېدلی چې طالبان او د هغوی ملاتړي هم دغسې چمتووالی وښيي. ولسمشر همداراز په سولې بهیر کې د امریکا له هڅو په مننه زیاته کړه چې غوره ده دوست هیوادونه او نړیوال شریکان له تیت او پرک او انفرادي هڅو ډډه وکړي، ځکه د افغانستان د سولې په اړه منسجمه او متحدانه کوښښونه به پایله لرونکي وي. له دې سره سم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر څرګنده کړه هیواد یې د افغان سولې بهیر او د ولسمشرۍ ټاکنو چې د روان کال په 8 میاشت کې ترسره کیږي ملاتړ کوي او په دې برخه کې هر ډول همکاری ته چمتو دی. در این هر دو جانب در مورد ظرفیت و تحرک نیروی امنیتی دفاعی افغانستان بحث تبادل نظر نمودند و همچنان در مورد ایجاد همسویی و هماهنگی بیشتر بین حکومت افغانستان و امریکا بحث کردند و از او استقبال نمودند و حکومت امریکا از برگزاری انتخابات و پروسه صلح افغانستان حمایت خود را اعلان کرد. پاکستان په کونړ کې د بنسټیزو پروژو د پلي کېدو پر وړاندې خنډونه رامنځته کوي. د کونړ والي زیاتوي 40 کاله کېږي چې پاکستان په افغانستان کې جګړې ته لمن وهي او د هیواد څارګره اداره هڅې کوي چې د لر او بر شته قومونو سره جلا او همداراز د پراختیایي پروژو د کارونو مخه ونیسي. د خوست اوسیدونکي په ولایتي روغتون کې له شته روغتیایي خدمتونو خوښ نه دي او په دې برخه کې د اړوندو مسؤلینو د جدي پاملرنې غوښتونکي دي. له دې سره سم د خوست ولایتي روغتون مسؤلین تر یو بریده دغه ستونزې مني، خو وایي یاد روغتون ته د پخوانۍ احصایې پر بنسټ روغتیایي بودیجه ورکول کیږي چې اوسني نفوس ته بسنه نه کوي. د خوست والي هم وایي د روغتیایي خدمتونو د ښه کولو لپاره یې عملیاتي پلان جوړ کړی چې په پلي کېدو سره به یې د ولایتي روغتون ترڅنګ نور روغتیایي مرکزونو کې هم خدمات ښه شي. خوست یو ولایتي تخصصي روغتون لري چې له دې ولایت سربیره د پکتیا، پکتیکا، لوګر او د سرحدي سیمو ناروغانو ته خدمتونه وړاندې کوي. د اینا شکایت موږ لرو، دغه شوکتوب دغه شپنک روان دی، نه ولای د مریض احترام نه بل شی وي. د شبخانې صفایي وشي چې ورننوځي بس بوی نه به کوونه سایږي ماشومان چې څومره ناروغان وي د ناروغان شي ځي کام دی کوټې کامې دي. خوست ولایت زیات نفوس لري، دې لپاره یو لویه شفاخانه پکار ده، په عصري توګه په عصري وسایلو باید سمباله وي. د عامې روغتیا ریاست کاملا د یو فلج ریاست حیثیت لري او دلته ولسونه له سختو ستونزو سره مخامخ دي. کوم ولایتي روغتون چې دلته د خوست د ولس دپاره د خدماتو عرضه کوي هغه په هیڅ وجه کافي نه ده. روغتون موږ سل بستریز دی ولی فعلا فعال بستره موږ پکې یو سل اووه نفره لرو. نو په خوست کې هغه نفوس ته په کتو سره که سړی وګوري د یوه 1500 بستریز روغتون اړتیا ده چې دلته باید ایجاد شي. موږ د عامې روغتیا لپاره یو هر اړخیز عملیاتي پلان جوړ کړی دی چې ورځ تر بلې عملي کوو. او په تخار کې د جګړې له امله یو شمېر بېځایه شوي کسان وایي ماشومان په ناروغیو اخته شوي او روغتیایي وضعیت ته پام نه کیږي. دوی له افغان حکومته غواړي چې د دوی روغتیا ته جدي پام وکړي. په همدې لړ کې د روغتیا ادارې چارواکي وایي د یاد ولایت د بېځایه شویو په مرکزونو کې کوچني روغتیایي مرکزونه جوړ کړي دي.
دا تر دې مهاله وروستي خبرونه تر بیا مو الله مل